دا کیسه ستاسو د ماشومانو لپاره ډیره زیاته مهمه ده. که تاسو ښوونکي اوسیږئ یا هم والدین اوسیږئ، مور اوسیږئ یا پلار اوسیږئ یا هم د کور یو مشر اوسیږئ، نو دا کیسه تا دپاره ډیره زیاته ضروري ده او ستاسو په ماشومانو باندې مستقیمه اغیزه لري. دا د یو داسې یو تجربه کار استاد یا ښوونکي د ژوند کیسه ده چې هغې په یو کتاب کې لیکلې ده او زه غواړم چې دا کیسه د استاد د خولې نه چې په کوم ډول لا نقل شوې ده هماغسې زه د تاسو سره شریکه کړم. یو ډېر تجربه کار استاد وایي چې زه په یو ښوونځي کې ما نوې دنده واخیستله او نوی استاد شوم. وایي زه چې کله نوی استاد شوم نو ما غوښتل چې په ټول ښوونځي کې لومړی زه ځان ته د شاګردانو سویه معلومه کړم، د دوی د پوهې کچه زه ځان ته معلومه کړم چې دغه زموږ د ښوونځي شاګردان یا هغه ماشومان چې زه غواړم درس ورته ورکړم د دوی سویه څومره ده او په څومره اندازه باندې پوهېږي، په کم ترتیب باندې زه ورته درس برابر کړم او د کم میتود د مخې نه زه مخې ته لاړ شم چې دوی ته زه هماغسې درس ورکړم. دا وایي په دې لړۍ کې زه په ټول ښوونځي کې به ما د ماشومانو څخه پوښتنې کولې او کوشش مې کوه چې د هغوی د پوهې کچه معلومه کړم. او یو صنف ته ننوتم، کله استاد وایي چې زه یو صنف ته ننوتم نو په صنف کې چې دی ما د شاګردانو څخه مختلفې پوښتنې شروع کړې. د پوښتنو په لړۍ کې بالاخره ګورم چې په د صنف په آخري کتار کې یو ماشوم باندې زما نظر شو. دا ماشوم تل هڅه کوي، زه چې کله د هر چا څخه نوې پوښتنه کوم نو دا ماشوم تل هڅه کوي چې یو رقم ته داسې ځان وښیي چې زما څخه دا پوښتنه ونه شي. خو زما ورباندې ډېر زیات نظر شو. بالاخره دې شاګرد ته مې ویلې چې ته پاڅېږه دغه فلانې عبارت ما ته ولوله. د صنف ټولو شاګردانو وایي ما ته په یو خوله باندې وویلې چې استاده دا خو نه پوهېږي او دا یو تنبله شاګرد دی. نو په دې کې چې دی شاګرد هم تک سور شو، خولې ورباندې راغلي او یو رقم ته مایوسي په څېره کې ښکاره شوله. زه هم په دې حالت باندې ډېر زیات خفه شوم چې څنګه ټول صنف هم وایي چې دا نه پوهېږي او دا ماشوم هم دومره ګبراو شو یا دومره د تاثیر لاندې ولې راغی. خو بالاخره وایي زموږ د خبرو په جریان کې د مکتب د تفریح زنګ وټنګېده او بالاخره د زنګ په وهلو سره ټولو شاګردانو د صنف څخه منډې کړه. هر یو شاګرد ځي خپل ملګری یو کس یا دوه کسان هغوی سره یوځای کېږي او بهر د میلې دپاره یا د چکر دپاره هغه د مکتب حویلۍ ته وځي. دغه شاګرد چې زه ګورم دا دې باندې هیچا هم غږ ونه کړه چې راځه ته موږ سره بهر لوبو ته لاړ شه او یا راځه چې موږ او تاسو په شریکه باندې لوبې کوو. بالاخره دا شاګرد په تفریح کې هم ونوت او دا په خپل صنف کې پاتې شو او ما هم غوښتل چې زه د دې شاګرد سره خبرې وکړم. خو بالاخره دا شاګرد ځان ته شو، تنها په صنف کې پاتې شو. وایي زه ورسره هم تنها ورسره په صنف کې پاتې شوم. په دې خاطر ما چې د ماشوم حالت ځان ته معلوم کړم. وایي کله چې ما په صنف کې د ماشوم سره خبرې پیل کړې نو د خبرو نه ما ته داسې اندازه ولګېدله چې دا ماشوم د یو شتمنې کورنۍ پورې تړاو لري. د دې کورنۍ اقتصادي وضعیت هم ښه دی، یو ښه پلار لري، یوه ښه مور لري، یوه ښه کورنۍ لري. خو په صنف کې ورباندې ویره غالبه شوې ده، په ځان باندې ناباوري ورباندې غالبه شوې ده او استادانو هم ورته توجه نه ده کړې او د صنف کم همصنفین چې دي دوی هم ورته تانې ورکړي دي، پیغورونه ورته ورکړي دي او بالاخره شاګرد مایوسه شوی دی او په ځان باندې هیڅ باور نه لري. زه د مکتب ادارې ته ولاړم او د دې هلک معلومات مې وکړه. راته معلومه شوه چې هغه د شتمنې کورنۍ دی، ښه مور او پلار او ورونه او خویندې لري، په کور کې ښه ژوند لري او د کورنۍ لخوا هیڅ ستونزه نه لري. راته معلومه شوه چې د هلک ستونزه او پر ځان باندې بې باوري د کورنۍ لخوا نه بلکې دا ستونزه ورته په مکتب کې پیدا شوې ده. زه پوه شوم چې هغه خامخا د استادانو لخوا رټل شوی دی او د صرف ملګرو هم شاید هغې ته پیغورونه او تانې ورکړي وي. له هغه وروسته د کمترۍ احساس ورسره مل شوی دی. په تېرو صنفونو کې استادانو بې توجه پرېښې ده او په پایله کې دا ده چې هغه نن پر ځان باندې باور له لاسه ورکړی دی. په دې وخت کې استاد وایي چې په دې وخت کې ما پرېکړه وکړه چې د الله جل جلاله په مرسته زه دا ماشوم له دې حالت څخه ژغورم. د ماشومانو په اړه زما تجربو په رڼا کې زه پوه شوم چې د ماشوم حالت بدلیدونکی دی خو یو څه خواري او حکمت ورسره باید خپل کړی شي. هر زیرک او ذکي ماشوم ډېر حساس وي او هغه د عواطفو او مشاعرو ډېر نرم او باریک وي. هغه له ځانه دفاع نشي کولی او له ماشومانو سره په ډغرو او مقابلو کې لږ ځواک کوي. نو د همدغه ځینه د هغې هلک سره ما د مرستې په نیت باندې خپل لومړنی ګام پورته کړ. لومړنی ګام زما دا و چې هغه ماشوم ما د وروستي کتار څخه مخکې کتار ته راوړو. په مخکې کتار کې مې دا وایي کېنو. استاد وایي چې دې ماشوم ته ما وروښودله، دې ته ما حیثیت ورکړه چې ته هم په دې صنف کې یو حیثیت لري او ته هم په دې صنف کې وجود لري. او د هغې شاګرد ته ما بار بار تشویقي خبرې کولې او کوشش مې کوو چې دا په دې صنف کې یو حیثیت خپل کړي. استاد لیکي
چې یو ورځ ما دغه شاګرد سره ځان ته ولیدل او چې کله ورسره ما ځان ته ولیدل نو دې شاګرد ته ما یوه جمله ور زده کړه او یوه جمله مې ورته په کتابچه باندې ولیکله چې تر څو دا ماشوم دا جمله زده کړي او د هغې جملې په زده کړه کې ورسره ما هم کوشش وکړو. خو دې شاګرد ته مې وایي سپارښتنه وکړه چې ته به دغه جمله هیڅ چاته نه لولې، نه به په خپل سیم کې لولې او نه به خپل کورنۍ د دې جملې څخه خبرې، خو ته به دا جمله زده کړې. استاد وایي چې څو ورځې ما پرله پسې دې شاګرد باندې کار وکړو، په تفریح کې به دا هم په صنف کې پاتې کېده او زه به هم ورسره پاتې کېدم چې تر څو دا جمله ښه زده کړي. وایي کله چې زه باوري شوم چې د شاګرد دا جمله ښه په ښه توګه باندې زده کړله نو د هغې څخه وروسته استاد وایي چې کله به هم ما په صنف کې درس ورکوم نو ما خپلو شاګردانو ته یوه لنډه او جالبه او دلچسپه کیسه به کوله او دا کیسه ما په څو برخو باندې تقسیموله. کله به چې ښې او جالبې برخې ته ورسېدله نو ما ماشومانو ته وویلې چې د نن ورځې پورې دا کیسه همدلته بس دی. په سبا به شاګردانو بیا د هغې کیسې بار بار غوښتنه کوله، هغوی به خپله لیوالتیا ښودله چې موږ ته باید دغه کیسه ته بیا دوباره وکړي. نو ما به ورسره دا یو شرط ایښی و چې کله به په صنف کې شاګردانو ما ته ځواب رانه کړ یا به یې کورنۍ وظیفه نه وه اجرا کړې او یا به یې په درسونو کې غفلت کړی نو کم شاګرد به چې غفلت کړی ما به د دې هم صنفیانو ته وویل چې ستاسو په صنف کې دغه پلاني شاګرد صحیح درس نه دی زده کړی یا یې صحیح کورنۍ وظیفه نه ده راوړې نو د دې په بدل کې زه نن نه غواړم چې تاسو ته کیسه وکړم، دا ستاسو جزا شوه. نو بیا به ټولو شاګردانو دې شاګرد ته مخ ورړو چې تا ولې درس نه دی زده کړی، ولې د کورنۍ وظیفه نه ده راوړې. خو بالاخره په صنف کې هر شاګرد به کوشش کوو چې زما د درس نه وړاندې د نورو شاګردانو څخه پوښتنه وکړي او هغو سره په درس کې همکاري وکړي چې ستاسو درس زده دی که نه، چې داسې ونه شي چې د استاد هغه جالبه کیسه زموږ څخه پاتې شو. خو هره ورځ وایي ما کیسې کولې، یوه ورځ مې ډېره جالبه کیسه دوی ته شروع کړله او بالاخره په نیمایه کې مې ورته پرېښودله. سبا د شاګردانو لیوالتیا ډېره زیاته وه چې استاد به کله درس پای ته رسوي چې موږ ته هغه پاتې کیسې برخه وکړي. وایي کله ما چې درس پای ته ورسوه نو شاګردانو بار بار غوښتنه کوله چې استاده نن خو زموږ کورنۍ وظیفې هم سمې وي، زموږ درسونه هم سم وو، ته موږ ته هغه کیسه وکړه. وایي ما ورته ویلې چې زه درته کیسه کوم خو هغه کیسه درته نه کوم، یوه بله کیسه درته کوم. شاګردانو ډېر زیات اصرار وکړه چې نه استاد زموږ ته هماغه کیسه وکړو. ما ورته ویل چې نه یوه بله کیسه درته کوم او دا بله کیسه چې ده دا د دې څخه هم ډېره جالبه او خوندوره ده. دا کیسه مې چېرته کله وکړه بیا به دا بله کیسه هم وکړم. خو بالاخره شاګردانو لیوالتیا دې کیسې ته پیدا شو چې دا نوې کیسه د هغې څخه هم ډېره جالبه او خوندوره کیسه ده. نو ما ته ویل چې خو استاد په نوې کیسه باندې پیل وکړه. نو ما ورته نوې کیسه د ځان نه را شروع کړله او نوې کیسه مې ورته په دې ډول باندې وکړله. ورته مې وویلې چې د القربت په کلي کې څه خلک اوسېدل چې هغوی په ښې قربانۍ کولو کې ډېر زیات مشهور وو او هغوی به همیشه په غټ اختر کې ښه څاروي قرباني کول او د کلي رواج وی دا چې کله به یې څاروي قرباني کول نو هر یو به د خپل قربانۍ غوښه راوړله په یو لوښي کې به په یو ځای کې ښودله او بیا به ټول کلیوال په یو ځای پې ورتلل. خو کلیوال ته به دا پته نه لګېدله چې دا غوښه یا دا شوروا چا راوړې ده، ځکه ټول به یې ښودل کېدل، کلیوال به یو طرف ته ناست و بیا په شریک راتلو دا به هم خوړله. نو وایي د القربت په کلي کې یو سړی و القربي نومېده. القربي سړی چې و دا په دې کې ډېر زیات مشهور و چې هغې به ډېر زبردسته ښه څاروي به یې ساتل او د دې تر څنګ ښه ساتنه به یې ورکول او همیشه به چې د یو کال په تېرېدو سره یو کال به چې اختر ته پاتې دو به دغه قرباني څاروی ساته. نو دی به د خپل کور مخې ته دا څاروی تړلی و، هر چا به د دې څاروي ته لیدل چې دا څومره ښکلی او بهترینه څاروی دی، څومره سور څاروی دی. نو د کلي ځوانانو به وایي همیشه دا خبرې کولې چې د دې څاروي شوروا به کله خورو. په کلي کې یو رواج بل هم و چې کله به د غټ اختر په ورځ باندې قرباني وشوله نو د هغوی د څټ غوښه به خلکو پخوله او هغه به یې شوروا کوله او شوروا به بهر رایستله. نو ډېر ځوانان په دې تمه و چې دې څاروي د څټ د غوښې شوروا به کله خوري. نو بالاخره اختر شو. کله چې اختر شو قرباني وشوله ځوانان په تمه دي چې اوس په القربي د القربت کلي القربي به کله د خپل څاروي د څټ شوروا راوړي چې موږ یې وخورو. خو دا وایي چې القربي چې کله څاروی حلال که پوخې که او کاسه کې شوروا واچوله بهر یې ویستله په دې نورو کاسو په منځ کې یې کېښودله. د کلي ځوانانو ته پته ونه لګېده چې د القربي د څاروي شوروا چیرته ده. خو بالاخره چې کله د ډوډۍ خوراک باندې پیل کې د ځوانان راغلو نو یو ډېر د کلي یو ډېر زیرکه ځوان چې هغه ډېر هوښیار و هغه ګرځېده او بالاخره یو
کاسه باندې سترګې ولګېدلې چې په دې کې د القربي د غوښې د څاروي غوښه او شوروا ده. نو دې ډېر په حیران و چې ما د القربي د څاروي غوښه کاسه مې پیدا کړله او هغه داسې یو جمله ویلې انا عرفت مرقة رقبت بقرة علي القربي من بين مراقة قابه اباقت القربت. معنی دا ده چې ما د القربي د کلي د قربي د څاروي د مرۍ د څټ غوښه پیدا کړله او بالاخره چې دی موږ ځوان چې کله دا شوروا وڅکله نو دا جمله تکرار کړه. چې دا جمله تکرار کړه هلکانو ته مې په صنف کې مې وویل دا کیسه همدلته سټاپ کړه. کیسه مې چې کله ودروله نو ماشومانو راته ویل چې کیسې ته ادامه ورکوئ. ما ورته ویل چې کیسې ته ادامه ورکوم خو تاسو به دغه جمله به تاسو بیا تکراروئ، تاسو به هم را سره تکراروئ. خو د صنف هر یو شاګرد هڅه وکړه چې انا عرفت مرقبة رقبة بقرة دا جمله تکرار کی. خو هر یو بچ 2 او 3 ټکي تکرارول بالاخره ترې به یریدل او د استاد څخه به غوښتنه کوله چې استاد دغه جمله ته به تکرار کړو. جو استاد وایي چې ما بار بار ورته تکرارول خو د هلکانو څخه به دا جمله هیریدله. بالاخره د صنف اول نمره هم کوشش وکړ پکې ناکام شو، پاتې راغی د صنف دویم نمره او دریم نمره او بالاخره د ټول صنف هلکان چې د دې جملې په تکرار کې پاتې راغله. نو استاد ورته ویل چې دا جمله به د تاسو څخه هغه څوک لولي چې هغه ډېر هوښیار وي، ډېر تکړه او پوه او لایقه ماشوم وي. نو شاګردان حیران شو چې زموږ په صنف کې خو دومره لایقه شاګرد به څوک چې دا کیسه دغه جمله ولولي او استاد بالاخره دې ته راضي شي چې موږ ته دا کیسه وکړي. نو استاد ویل چې زه به ستاسو په صنف کې یو پوه ماشوم راجګوم چې هغه ډېر زیات ځیرک دی، هغه به دا جمله تکرار کړي. نو استاد وایي چې کله ما دې ماشوم ته ولیدل دغه کم چې بې زړه و او په ځان باندې ناباوره ماشوم و چې ده ته ما کله ولیدل نو ده به ډېر زیات د ما څخه به یې پټه ګوته جګوله. خو چې کله ما ور ولیدل دا به غلی کېناسته په ځان باندې ناباوره او په ځان باندې ناباورۍ وجه یې دا وه چې دوی ویل چې زموږ د صنف اول نمره دویم نمره فلاني او فلاني په دې جمله کې پاتې راغله، زه به څنګه دا جمله ووایم. خو استاد وایي چې څو ورځې وړاندې چې کومه جمله ما دې شاګرد ته ور زده کړې وه هغه همدغه جمله وه. خو بالاخره استاد وایي چې ما دې ته وویلې چې فلانی به دا جمله په خپل چوکۍ کې په ناسته ولولي. نو د شاګردانو هیڅ توجه نه وه چې دا به دا جمله دا به ولولي. خو دې ماشوم دا جمله ولوستله، ما تشویق که ما ورته چکچک و خو د صنف شاګردان ورته نه لاسونه وپړکول او نه یې تشویق ځکه و د دې غږ ډېر ټیټ او ډېر په ټیټ اواز دا جمله تکرار کړه. خو بالاخره ما ورته چې فلاني آفرین تا دا جمله ډېره ښه تکرار کړه، ته په خپل ځای باندې ودرېږه او دا جمله تکرار کړه. و دې ماشوم دا جمله په خپل ځای باندې ودرېده او تکرار یې کړله. چې تکرار یې کړه د صنف ټول ماشومان په ټول صنف باندې حیرانتیا خوره شوله او ټول صنف ډېر زیات حیران شو څنګه دې وکولی شي چې دا جمله تکرار کړي. بالاخره وایي ما دا شاګرد اوس نو دا هغه شاګرد دی چې په ټول صنف کې لایقه دی، هغه جمله کې چې ټول صنف پاتې راغی لیکن دی پکې کامیاب شو. دې دا جمله ولوسله. ما دنه غوښتنه وکړه چې ته راشه د صنف مخې ته او د تختې په وړاندې باندې ته دا جمله ولوله دوته. وایي کله چې دا د صنف مخې ته راغی او دا جمله په لوړ اواز باندې ویله او ما ورته ښه چکچک وکړه او شاګردان ورته هم تشویقي چکچک وکړه، لاسونه ورته وپړکول. خو د شاګردانو بیا هم باور نه کېده چې څنګه دا کولی شي چې دا جمله ولولي. خو بالاخره شاګردانو بار بار غوښتنه کوله چې استاده ته ورباندې دا جمله بیا ولوله. خو ما ورباندې بار بار دا جمله په ده باندې لوستله. بالاخره وایي د صنف شاګردانو ته مې ویلي چې تاسو د دې څخه غوښتنه وکړئ چې تاسو یې درته ولولي. دا نو اوس هغه وخت دی چې دا شاګرد هغه حالات ته رسېدلی چې ټول صنف په موضوع باندې نه پوهېږي خو دا ورباندې پوهېږي او په دې باندې چې دی جرأت هم غالبه شوی دی او دا اوس د صنف مخې ته په ډېر یو مغرورانه انداز کې ولاړ دی تر څو د شاګردانو دپاره هغه څه تکرار کړي چې دوی نشي تکرارولی او دوی پکې پاتې راغلي دي. بالاخره شاګردان ورڅخه غوښتنه وکړه چې ته دا جمله تکرار کړه او شاګرد ورته یو ځل بیا دا جمله په دې ډول باندې تکرار چې انا عرفت مرقبة رقبة بقرة علي القربي من بین مراقة رقابت ابقت القربت. نو دا جمله چې بیا تکرار کړه ټول شاګردان ډېر زیات حیران شو. استاد وایي چې زما هم زړه ولګېده چې اوس نو په دې ماشوم کې جرأت پیدا شو، اوس په دې باندې جرأت او میړانه غالبه شوله. وایي په دې وخت کې د تفریح زنګ بیا ووهل شو، ټولو شاګردانو پرېکړه وکړه چې باید بهر وځي. نو دا نو اوس هغه وخت دی چې هر یو شاګرد راځي او دنه غوښتنه کوي چې راځه موږ سره بهر ووځو او دا د ټولو شاګردانو په منځ کې په داسې یو انداز کې روان دی لکه د فوټبال یا د کرکټ په ګراوند کې یو ډېر پیاوړي لوبغاړي هغه خپل هغه ګټونکی میډال
په لاس کې نیولې یو منډې وخي او دا نور هلکان یې تر څنګونو روان دا نو په داسې انداز کې چې د هلکانو په منځ کې روان دی او د صنف څخه ووتو او د مکتب په حویلۍ کې چې هر طرف ته ګرځي هلکان ترې راټول دي داسې یو انداز کې دا ښکاري لکه یو ښوونځي ته چې یو نوی یو ډېر تکړه شاګرد راغلی وي او ډېری هلکان کوشش کوي چې د سره انډیوالي جوړه کړي خو ټول هلکان د دې نه راتاو دي او دا ورته دا جمله تکراروي بالاخره 3 میاشتې چوټۍ نه په همدې دوران کې راغلي او مکتب 3 میاشتې چوټي شو د 3 میاشتې چوټۍ په دوران کې یو وخت ما د پلار څخه پوښتنه وکړه چې څنګه دی زوی دی و هغه راته وویل چې هغه په فهم القرآن یو مدرسه کې اوس داخل شوی دی او ماشاءالله هغه ډېر ښه قرآن زده کړی دی پلار یې راته وویلې چې زما څخه ډېری خپلوان زما څخه پوښتنه کوي چې دا ستا زوی خو ډېر ټمبل و او ډېر غبي و دا تا کوم ډاکټر ته بوته چې دا دومره راتکړه شو او لکه د یو رهبر په څېر باندې چلند یې پیدا کړ و خیرته پیدا کړل او باجرته شو وایي ما ورته وویلې چې د دې ډاکټر چې دی د دې فلانی استاد دی استاد وایي چې زه ورته ستا نوم اخلم چې دا دی بالاخره دا استاد وایي چې زه د دې ښوونځي څخه لاړم او دا شاګرد به هر وخت کې به چې ما حال هغه څه پوښتنه به ما کوله یا به د دې کورنۍ ما سره تماس نیو نو هغه به ما ته خبر راکو چې هغه فلانی شاګرد بیا مکتب او لیسه پوره کړه څو ځله په خورا لوړو نمرو بریالی شو ان میډالونه یې هم ترلاسه کړه پوهنتون ته ولاړ او هلته یې هم ښه نمبر او د ښه پوهې ستاینلیکونه یې هم ترلاسه کړه او له پوهنتونه په لوړه سویه بریالی ووت او اخره د لوړو زده کړو لپاره یو مشهور او باندینی پوهنتون ته ولېږل شو د دې خیر او دردمند استاد تفصیلي کیسه دا زیاتونې ته ډیره اړتیا نه لري د دې کیسې د جزئیاتو څخه زموږ ښوونکي روزونکي استادان والدین او مشران یو ډیر غټ درس زده کولی شي زموږ په مکتبونو لیسو مدرسو پوهنتونو کې د دې هلک په څیر پریمانه ماشومان له مور او پلار او استادانو هیر دي هغوی ته د هغه چا توجه کمه وي چې باید توجه ورته وکړي او په پایله کې هغوی پر ځان د نه باور په ناروغۍ اخته شي زموږ ښوونکي په ځانګړې توګه له دې کیسې ډېر څه زده کولی شي لکه څنګه چې د استاد ښوونکي عزت او احترام زیات دی همدومره مسؤلیت هم زیات دی او دا راز د غفلت او بې پروایي د زیاتو هلکانو ژوند بربادوي لوی کارونه لوی همتونو ته اړتیا لري دا استاد همت لوی کار دی او د ګڼ شمېر انسانانو ته تنویر او ښې راتلونکي ضمانت کیدلی شي د دې کیسې هغه اخري پیغام همدا دی چې یو څوک باید په ځان باندې باور ولري او یو څوک چې په ځان باندې باور ونه لري هغه به د ډېر څخه محروم شي نو که یو څوک په خپل ځان باندې باور ونه لري په هغې باندې به څنګه بل څوک باور او اعتماد په هغې باندې به څنګه بل څوک باور او اعتماد وکولی شي لکه څنګه ما د کیسې په سر کې وویلې چې دا کیسه د والدینو د ښوونکو او د مشرانو دپاره ډېره زیاته مهمه ده نو دا تاسو دپاره ډېره زیاته مهمه ده چې تاسو خپل ماشومانو ته توجه وکړئ تر څو هغوی په خپل ځان باندې باور ولري او په خپل ځان باندې باور ولري چې بالاخره خلک په هغې باندې باور ولري چې څوک په خپل ځان باور ونه لري نو خلک ورباندې هم باور نه لري السلام علیکم ورحمت الله